رانیږي دا لمونځ نه د ماښام د لمانځه بعده د جمعې په شپه ولاړې ولیکئ نو به څه وشي هون الله علیه سکرات الموت رسول الله صلی الله علیه وسلم الله جل جلاله به پر دغه لمانځه والا باندې چې کړی یې هغه غوټې و هغه سګلۍ د مرګ اسانه کوي زکندن په اسانه کېږي دا یاد ووقاه عذاب القبر الله جل جلاله بیا د دغه لمانځه مبارک په روی سره یا د عذاب قبر څه وساتي څه فرق دی پر خدای باندې یا بیا پر اسانه کې دا ډېر ورته اسانه لکه د خوب د خیاله چې وي نو الله دې توفیق راکړي دا خو بیخي لوی کار دی یقینا بل حدیث شریف دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل چې من صلى یوم الجمعه بین الظهر والعصر ورځ د جمعې ده دا د جمعې د لمونځ د ماپښین پر ځای ولاړ دی خو دې موږ ته دغه شي کوونه رسول الله صلی الله علیه وسلم د جمعې د لمانځه بعد د مازدیګر د لمانځه را د مخه په دغه مابین کې نه دی تقریبا لکه دا اوس ټیم شه دی وینې د لمانځه ماپښین د لمانځه وروسته د جمعې د لمانځه وروسته د مازدیګر د لمانځه را د مخ که چا بیا وکړله اوه ورځ د جمعې به یې لکه هغه دوه رکاته شپه د جمعې به یې وینې دا کې وکړله یقرأ فی کل رکعة فاتحة الكتاب مرة یوه پله الحمدلله ویل و آیات الکرسی مرة یوه پله آیات الکرسی شریف ویل وقل اعوذ برب الفلق 50 مرة دا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق دغه صورت به بیا 50 واره وایي دا په اول رکعت کې و په رکعت الثانیه کې په دوهم رکعت کې بیا فاتحه الكتاب الحمدلله شریف ویل یا وقل هو الله احد ویل دعا یو پلا بس وقل اعوذ برب الناس ویل 25 مره 25 واره کوم سره نه خلاص په اول رکعت کې چې سوال الحمدلله شریف یو آیات الکرسی شریف دوا بس دا یو پلا قل اعوذ برب الفلق سورت 50 واره په دوم رکعت کې بیا څنګه دی الحمدلله شریف ویل دا یو قل ولا شریف ویل دا دوا یو پلا ده وقل اعوذ برب الناس په پسې صورت دی 25 مره 25 واره د هغه په نیمایي د دې لمانځه به څه ثواب ته ورته ګورئ دا حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما بیا د دې حدیث روایت کوي وَلَمْ يَخْرُجْ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى يَرَى رَبَّهُ فِي الْمَنَامِ وَيَرَى مَكَانَهُ فِي الْجَنَّةِ دوه شیان الله ښکاره کوي یو به وایي خدای جل جلاله بلاکۍ په خوب وویني امام اعظم صاحب رحمت الله علیه 100 واره خدای په خوب لیدلی حدیثونه هم دا وایي چې د خدای لیدل په خوب کې حق دی وینې سته دا څومره لوی کار دی وایي الله جل جلاله به په خوب وویني دوام به وایي خپل ځای د جنت وویني په خوب کې چې الله به وایي دغه ستا ځای دی دا په لمانځه کې دومره کرنټ الله ایښی دی لاندې د اسمان اوبه راکښته کوي د اسمان تیارې لرې کوي رڼاوې راولي خدای فصلې ویني جنت فصلې ویني یقین درته وایم دا یا غني خدای دا حضرت علي رضی الله تعالی عنہ څخه روایت دی
ټول روایات هم دغه سوقه سوقه خلک یې د جهادي سوله. حضرت علي صاحب د نبي علیه الصلاة وسلام څخه روایت کوي من صلى الضحى يوم الجمعه رکعتين کچیرې د جمعې په ورځ یو سړی راولاړ سو 2 رکعاته د ساشت لمونځ یې وکړي دی وایي كتب الله له 100 حسنه ومحى عنه 100 سیئه. خدای جل جلاله به د ده 100 نیکۍ ورزیاتې کړي 100 ګناوې به یې ورمعاف کړي. دا د جمعې په ورځ کې بیا در دې نور ورځونو کې فضیلت زیات دی وینې ثواب یې هم دونه زیات دی. دغه د لمانځو دا د جمعې د ورځې هغې وه چې یا 4 یا 2 نو یا د ماپښینو د مازدیګر په مابین کې سوله یا په شپه کې سوله یا په ورځ کې سوله. خو دغه لمانځونه د جمعې هغه لمانځونه په مطلق اوقاتو کې دي. هغه داسې نه دی چې د پلانکي وخت یا پلانکي یا هر مازدیګر چې وکړې هر زیوال د ماپښین چې وکړې هر ماښام د ماښام چې وکړې بس فرق یې نشته. الله پاک جل جلاله دغومره ثواب و هر مسلمان ته پر ورلره ورکوي. دغه بل د فضائلو څخه د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما څخه روایت دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه کوي او بیان کوي وای من مشى مع اخيه في حاجة فناصحه فيها جعل الله بينه وبين النار 7 خنادق كما ما بين الخندق والخندق كما بين السماء والارض. وای کچیر یو مسلمان و بل مسلمان ته محتاج سو دی راولاړ سو د هغه په حاجت کې یې تګ ورسره وکړي. پلانکي له را سره ورغلی وای ته وایه یو څه کومک بیا نه وای را سره کړی. پلانکي له را سره ورغلی وای ته وایه یو څه نرمي بیا نه وای را سره کړې. پلانکي له په مرکه کې را سره تللی وای دا ستا په خبرو دا ستا په خوله به ته واګوندې خدای وای نه وای نرم سوی داسې وینې دا حاجت دی. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ول که هر مسلمان و بل مسلمان ته محتاج سو او دی ورسره روان سو ښه په اخلاص سره یو خو داسې چې هغه وایي را سره ولاړ بسې دی وایي کاکا موږ 20 کاره لرو نه اخلاص ته خو مستۍ پر خلکو غږوئ هر وخت چې ودرېدلې خلک ورته هغه مه کوه حاجي صاحب یا مه کوه مولوي صاحب خیر خو اخر چې جم دا د موټر دروازه یو دومره لوی ډب په وکړي سړی چې وایي ماته کوي صاحبون ډب پسې ویې وایي ورسره سپور شي چلوي یې خوند نه ورکوي بېکاره ځای رنګ نه یې رنګونه وایي نکې په نکې دا نو تګ دی یا دی ولاړی نو نه چې خدای څنګه ورسره کوي خو نه دی رامعلوم. خو چې په اخلاص ورسره روان سو چې مسلمان چې په ما کېږي وایم زه خو بیخي هر ځای لره ځه خدای دې خیر پکې واچوي نو اوس موږ خپل ځان نه درته سپموو. وایي که چیرې یو مسلمان د بل مسلمان په حاجت روایي کې روان سو الله جل جلاله به د ده و د اور په مابین کې په ورځ د قیامت 9 خندقه جوړ کړي. دغه 9 خندقه به پرې کړي 9 کنجې به پرې کړي. هره کنده وای د دې بلې کندې څه دوغنده لرې و ازاده هم یې که مابین السماء والارض لکه مابین د مځکې و د اسمان چې دی دوغنده بیا د اوره لرې لرې خدای وګرځوي. الله دې توفیق راکړي. یقین بل حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه روایت دی دا بیا په دې شان کې دی اذا زار احدکم اخاه که چیرې زیارت وکړي یو مسلمان د بل مسلمان یو مرض پشتي یې وکړله یو حال پرسي یې وکړله فلانکی نه معلومېږي ولاکه چې ته ووایي خو دا د وخت منځونه چې الله پاک فرض کړي دي دا د وخت منځونه دا 15 یو حکمت یې دا دی چې وایي دا د محل خلک 15 واره په دې شواروز کې سره ویني روغ و جوړ و ناجوړ و مسکین و موړ و پر کور و ناکوره به ګرد سره معلومېږي. یوه ورځ نه یي 2 ورځې نه یي داسې خلک په خبرېږي چې دا چیرې ولې خدای جوماتي سړی دی دا نه معلومېږي. هلکه پلار دې کور دی یا نسته نو تللی دی خواته هلکه پلار دې کور دی ولې نه ناجوړ دی ښه تیار کار شو
په خبر شولې د جمعې لمونځ وایي د دې حکمت لپاره الله جل جلاله راوستلی دی. یعنې یو حکمت یې دا دی چې د دې ښار خلک یا د دې کلي خلک نه وي دا جمعه خو د دې دپاره ده چې جامع الجماعات ته وینې. ستی په مسجد کې به نو بیا لمونځ نه وي، ستی په مسجد کې به نه وي، ستی په هغې کې به نه وي چې دا جوماتونه سره راټول شي، یعنې دا کلي سره راټول شي، سره وویني پلانکی اکا خو ښه یې وله چې لا ویداره یې پلانکی یې ښه یې دا سره وویني. دا وسیله رحمي ده. د اختر لمونځ بیا د دې دپاره دی چې ښارونه سره راټول شي، ښارونه یعنې ښارونه به سره راټولېږي، په دا کې سره ویني چې دا یو د بله دا مسلمانان دا اجتماع دا هجوم ولیدل شي چې دا الحمدلله مسلمانان ډېر په خوشحالي کې په ترقي کې دي. وینه دارنګه دا حج فرض ته وایي دي تقریبا یو حکمت یې دا دی چې بیا د ټول عالم اسلام یا د نړۍ انسانان سره وویني. دا د هرې قبلې والا دا دی ولاړ دی لنډی. دا مې یو تعجبه ده چې دا دورې پرېوځي هغه دورې پرېوځي دا دورې ګرد په مخه سره پرېوځي، لمونځ د هر یوه څه نو داسې حکمتونه الله جل جلاله پکښې کیښي دي. نو که یو مسلمان د بل مسلمان کره ورغلی د پاره د مرض پوښتۍ یا د پاره د یو حال پرسۍ چې پوښتنه بې وکړي چې ته وا څه حالې دی څه احوالې دی نو څنګه به شي؟ فالقى له شیئا یقیه التراب وقاه الله من النار. دا هغه چې بیا ورغلی دی ورغلی هغه فالقى له شیئا یقیه التراب هغه راولاړ سو یو غاړکۍ یو کمبله یو غالۍ ورته هواره کړله. بس دا احترام دی دې ته اکرام مسلم وایي. یو د یوه د اکرام دپاره روان دی بل د بل اکرام کوي. هغه راولاړ سو یو پټو یې ورته هوار کړي دلته د دی وایي پروا نه یا دلته راکه کښېني بس دا خپل پټو یې ورته هوار یو کمبله یې ورته ټکواله ورته هوار یې کړل. دا حدیث کې په دغه الفاظ راوړي دي فالقى له شیئا یقیه التراب. د یو شی ورته وغوړاوي چې هغه راتلونکی د خاورو په وساتي خو د ده عزت یې وکړي. نو څه به وقاهم الله من النار. الله جل جلاله و ملایکو ته وایي دغه به دواړه د وره ساتي ته چې یوه دا اکرام وکړي چې دا دی د ده پوښتنې له ورغلې د ده حالات معلوموي. دا بل بیا دا اکرام وکړي که جوړ دی که ناجوړه دی ورته وښورېدی ورته وغورځېدی دا د ده په ورتګ سره خوشحاله شو چې دلته د ګوره چې هغه وایي ته مه ښوره مسلمانه ناجوړه یې نه لا که بل ځای کښېني ملا صاحب مولوي صاحب دلته راځه پر خپل ځای دې کښېنئ نو الله جل جلاله ملایکو ته وایي چې دا دوه کسان په داسې مهرباني او په داسې وسیله سره کښېنستله دوی به ساتي د وره څخه لاندې. په بل حدیث کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه روایت راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ول استکثروا من الاخوان ول ای خلکو دوستان ډېر کړئ دعاګوی ډېر کړئ نه دی دوستان ډېر کړئ دعاګوی ډېر کړئ. ولې؟ ول فإن الله تعالی حیی کریم یستحیی من عبده ان یعذبه بین اخوانه یوم القیامه. ول خدای ډېر حیاناک ذات دی ډېر شرمناک ذات دی. شرمیږي خدای د دې څه چې یو بنده ته عذاب د دوستانو په مابین کې ورکوي نه یعنی یو بنده لا هم دا دی ګوره چې د یو چا قریبان و یاران ناست دي د ده د دماغه خبره چپه سوي نی ور یادوي د هغوی سره مړ رقم سي سړی په وپوهېږي چې ولا خوند یې ولاړی خو یادوي یې نه. ولې وایي اوس یې دوستان ناست دي یاران و قریبان یې ناست یې مه ښوروه هغه چې ولاړېږي هغه خلاص چې دی و دی سره پاتې شي باره وایي ګوره دا خبره دې نن وکړله بله ورځ دا خبره مه کوو په دې خبرې کې دونه خطره ده ما خلک ناس وه ستا دوستانو نه مې شرمولې دا وده ګوره یو بنده لا هم دونه سوچ لري. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ویله ولته دوستان ډېروئ تاسې ورونه ډېروئ تاسې سلامګویه و دعاګویه ډېروئ ځکه چې حق تعالی جل جلاله حیی کریم دی خدای ډېر زیات شرمناک دی او ډېر زیات
مهربانه دی شرمیږي د یو بنده څخه د دې څه چې عذاب دي په مابین کې د دوستانو ورله ورکړي نو ستا دوستان چې ډېري خو هر ځای دي دوستان دي نو اکثر الله جل جلاله وایي دا زما د عذاب خلاص دي شرمېږم نه سره دا د شیخ ساجد صاحب کیسه را په یاد شوله چې د یو بیان کوي و یو سړی و د وختو ګناهګار د وختو یعنې د ډېرو وخت بیا یې د یو عالمه څه پوښتنه وکړه چې زه خو داسې ګناهګار یم ته الله جل جلاله به زما توبه قبوله کړي هغه وویل خدای نو ولې نه قبلوي پر خدای نه د ګرانې توبې و د اسانې توبې نو څه فرق دی پر خدای باندې نو دا سړی وی راولاړ سو ماښام سو تقریبا کالي یې بدل کړله ښه صفایي وسوځوي اودس تازه کوي اودس یې وکړي مسله یې اواره کړله په نیمه شپه کې وه الله جل جلاله ته لاس پورته کړي لمونځ یې وکړي لاس یې پورته کړي دې کتاب کې دا راوړي وای الله جل جلاله مخ جنې واړوي بلا کیف خدای دونه جنې ناراضه و د ده د ګناهو په وجه مخ یې جنې واړوي ده وکړلې دوال ویې کړلې زارې بیا یې لاس پر دې مخ باندې تېر کړي بیا طاقت نه اوس ول خدای لکه موږ ته یې ګاګی دوم پلا بیا مړ خدای ته خو مهربان شي بیا زارۍ لیکلي کتاب کې راوړي وای الله پاک جل جلاله مخ جنې واړوي نه ورته بیا چې زارۍ خلاص کړلې پر مخ باندې لاس تېر کړي زړه یې نه صبرېږي خدای یې نصیبه کړې وه بس بیا یې پورته کړي ول الهي پروردګار کم خدای ستا ستاسې سیوا چې زه ورله راولاړ شم کم دربار د قبول ستا ستا د درباره څخه سیوا چې زه ورله راولاړ شم کم رب ستا د ربوبیت څخه سیوا چې زه ورله راولاړ شم نه الهي که ته ما ناګرده کړې ته ما وشړې الهي ته ما ناقبوله کې نو زه خو غرق و ترک سم زه خو خدایي د شیطان په منګلو کې راغلی وم د خپل عمل په وجه نو که ته ما نه کې قبول خو د شیطان یو ګین دې راسه جوړ کړي نو زارۍ کوي وایي دا درېیمه پلا الله جل جلاله رحم په جوش راغلی و دې ملایکو چې وویله هر څو ملایکې چې د خدای جل جلاله په حضور کې حاضرې وې و دغو ټولو چې وویل ول ای زما ملایکو تش پر ما شهیدانې سئ چې زه د دغه بنده څه وشرمېدم انی قد استحییت من عبدي خدای ول و ما ته حیا د دې بنده څه ودرېده وشرمېدم د دې بنده څخه تی پر ما شهیدانې سئ چې انی قد غفرت له ما بخښه کړې ده و دې بنده ته ما بخښلی دی بس د خدای اقرار د ملائکو شاهدی څومره پوخ رسید دی دا الله ولو ماته د ده د لاسو څخه د ده د زاریو د شونډانو د ژړاو څخه د ده د بېتابیو د بېتوانیو څخه ماته حیا ودرېدل خدای ولته پر ما شهیدانې سي ای زما ملایکو چې ما و دې بنده ته بخښه کړې الله پاک جل جلاله وبخښه نو دی په هغه بیت کې وایي کرم بینو لطفو خداوندگار گناه بنده کرده و او شرمسار وایي مهربانی د مهربان خدای وبینه او مهربانی ته د مهربان خدای وګوره سوچ وکړه څنګه ګناه بنده کړې ده جنې شرمیږي خدای دا د حدیث شریف مضمون دی چې ما درته ووایم رسول الله صلی الله علیه وسلم ول استکثروا من الاخوان ول تاسې ډېرښت د دوستانو کوئ دعاګوی ډېروه ولې فان الله حیي کریم دی خدای ول حیاناکه دی او مهربان دی یستحیی من عبده ان یعذبه ول شرمیږي ده بنده څخه چې عذاب ورکړي بین اخوانه په مابین کې د دوستانو ده ما درته ویل ما لکه یو بنده لا هم شرمیږي غږ نه کوي وایي وده دوی ولاړ شي او ورور یې ناست دی پلار یې ناست دی غږ اوس مه لره نو خدای جل جلاله هم دارنګه د مؤمن د دوستانو څخه شرمیږي و مؤمن ته د دوستانو په مابین کې عذاب نه ورلره ورکوي
نو دوستان چې ډېرې ګوا په هر مجلس کې چې دی یي هغه هلته د ده دوستان شته خدای پاک جل جلاله و دغه انسان ته عفه د دې دوستۍ څخه کوي الله جل جلاله دې موږ تاسې و نورو مسلمانانو ته توفیق د خیر راکړي الله دې اعمال را څخه قبول و مقبول وګرځي دعا به وکړو انشاءالله تعالی الحمد لله رب العالمين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العلي العظيم حق الله جل جلاله په دغه آیات کریم کې چې په دې سورت مبارک کې دی دوه شیان یادوي چې هغه سبب د عذابو د تکلیفو د زامت د انسانانو جوړېږي په ورځ د قیامت په ټولو عباداتو کې چې دی تقریبا افضل ترین عبادت د خدای جل جلاله لمونځ کول دي بس ځکه نبي علیه صلات وسلام ته چې به یو مهمه پیښه وسوله دی به لمانځه ته ولاړېدی لمانځه ته به ولاړېدی او دا بیا ویله چې زما تقریر سړتیا د سترګو آرام د زړه چې مې دی دا په لمانځه کې نه دی یارې په صفت کې را روانېږم پام باندې کوئ او دا معلومه ده ګورئ چې باران د اسمانه څخه نه وي نو علاج یې څه شته اسمان څومره لرې دی چې تقریبا د کتاب د رویه یا د حدیث د رویه د 500 کالو لار نو خو نه یو چاړه ورسېږي نه یو اره ورسېږي نه یو لکړه ورسېږي نه یو لرګی ورسېږي خو د دې د علاج او دوا چې د هغه لمونځ کول دي هغه دی چې موږ تاسې لیدلي دي استسقا ده لمونځ کوي اوس هغه کېدل ونه کېدل خو بیا د خالق العالمین کار دی علاج یې په کتابو کې د فقه استسقا راغلی ده چې طلب د باران په لمانځه سره وکړه دلته لمونځ په مځکه باندې وکړه الله جل جلاله به رحم د اسمانه سره در باندې وکړي لمر یا سپوږمۍ چې ترنده ونه شي تاریکه شي په څه شي سپینېږي علاج یې څه شي دی لمونځ کول دي خو بل هېڅ آله نشته چې سره یې پر مخ د سپوږمۍ تېره کړي یا پر مخ د لمر تېره کړي د آله په سپینې کړي خو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا یو مسنون فعل یو سنت فعل و دې خپلو امتیانو ته وپرېښی دی چې تاسې لمونځ کوئ هغه دی د سپوږمۍ په تورېدو کې چې دې ته تقریبا خسوف ویل کېږي هم د لمانځه کول دي د لمر په تورېدو کې چې کسوف ویل کېږي توروالی د لمر دی هم لمونځ کول دي خو دا کتاب راوړی دی وایي چې لمر ترنده ونه شي هغه امام د مسجد یا هغه خطیب د جامع او محل دې راټولیږي په جمع دې کوي ځکه دا ورځ ده د ورځې د دی دا لمونځ په جمع سره وکړي که لمونځ اوږد وکړي دعا دې بیا یو اندازه و میانه وکړي که لمونځ لنډ وکړي دعا دې بیا ډېره غټه دعا دې کوي او که سپوږمۍ ترندې نیولې وه وایي شپه ده د خلکو راټولېدل و راوتل د دې کورو څخه دا نه بایده سبب د یو فتنې ونه ګرځېږي یا د غلا کولو د یو د بل د کور څخه یا په کور ننوتلو یو د بل د انسانانو نه وایي بیا دې لمونځ په جومات سره نه کوي هر څوک دې په خپل کور کې که نارینه دي که زنانه دي اودسونه دې تازه کې لمونځونه دې شروع کړي و خدای ته دې زاري یعنې تاسې وګورئ الله دې توفیق راکړي دا زموږ ستاسې دین خاص الخاص بیا دا فقه حنفیه چې مذهب د امام ابو حنیفه صاحب دی په دغومره لوی رحم سره دا
مسائل د دې مذهب جوړې سوي دي چې اوس لمر هم ترندې نیولی دی سپوږمۍ هم ترندې نیولې ده د لمر په صورت کې وایي په جمع یې وکړي د سپوږمۍ په صورت کې وایي بې جمع دې وکړي هلته شپه د وایي نه باید چې خطره مطره پېښه نه شي موږ به هغه زړې زخمې لرې کوو خو باران دې زخمو بند کړی دی نه باید نوي زخمې منځته رانشي نو په دې دین کې داسې د دې انسانانو لپاره یو سهولت پروت دی یو نرمي پرته ده یو شفقت پروت دی د خدای جل جلاله د خوا څخه په دغسې رحم سره دا دین راغلی دی لا یکلف الله نفسا الا وسعها خدای وایي زه نه مکلف کوم هیڅوک مګر په اندازه د قدرت یې مکلف کوم چې قدرت یې نه دی مکلف لمونځ دی که دې په ولاړ یې کولی شي قدرت یې درلودی په ولاړ یې کوه که دې نس کولی ناسازه وي په ناست یې کوه که دې نس کولی په اشاره یې کوه په پروت یې راپورته کېږه او دست یې تازه کولی دې څه اوبه وي نه ناجوړي در سره وه نه ناجوړي در پېښول او دست تازه که ادب دې غسل وکړه که چیرې تکلیف در کاوی تیمم ووه هم د غټې بیا اودسیا کافي دی هم د کشنۍ بیا اودسیا دیم نه دی چې د یوې ورځې شی دی د دوو زه به څو در څو تیمم رسول الله ولو کان الی 10 حججا ول که 10 کاله په دا تیمامستان نظر بیا یې مه راګرځه رسول الله صلی الله علیه وسلم دغسې په حدیث شریف کې و صحابه کرامو ته چې هر طرف ته به یې لېږله دا بیا ورته وویله ولیسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا ول ای خلکو پر خلکو باندې اسانۍ راولئ او خلکو ته اسانۍ بیانوئ سختۍ و تنګۍ مه راولئ پر خلکو باندې تکلیف مه جوړوئ خلکو ته او زیری ورکوئ په جنتو په ثوابو سره د جانبه څه د خدای بیروئ استې مه دا خلک د خدای سره چې نعوذ بالله د خدای نوم واورېږي نزغلي دی مه کوئ دا د خدای مخلوق دی د خدای سره آموخته کړي په خدای یې شناخته کړي خدای په وپېژنئ او نفرت مه ورکوئ د خدای څخه او د مذهب هغې هم دغه دي دا فتاواوې دي یا دا مسائلې دي چې موږ تاسې واورېدلې نو لمونځ هغه عظیم الشان عبادت دی یقین چې د لمر تورېدل دی علاج د سپوږمۍ تورېدل دی علاج د باران بندېدل دی علاج رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو تکلیف پیښېدل دی علاج یو غم صدمه راتلل دی علاج دا ټوله چې دي دی علاج دی او په څوند آیاتو مبارکو کې الله جل جلاله ستاینه د لمانځه کړې ده خو د هغه لمونځ دی چې د خپله چوکاټه څخه د باندې څوک په اصطلاح بیا چوکاټه اوسو اکتالا جل جلاله څه وایي وایي فویل للمصلین دوې و درې ترجمې دي فویل یا شله ده ویل ده خدا مو دې وساتي چې هغه شله ده اور ده چې تقریبا دا نور جهنم بیریږي د دې اوره څخه د چا دپاره للمصلین خدای وایي د هغو لمونځګزارو دپاره چې هم عن صلاتهم ساهون دی د دې خپل لمانځه څخه هېڅ خبر نه دی د دې لمانځه هېڅ لحاظ مراد نه لري نه د ټیم مراد لري چې وختي دی یا ناوخته دی نه دی څوک خو لا داسې قدر یې چې پوښتنه وکړي ملا صاحب ته د لمانځه وخت دی که نه دی نو کیدای شي خېجله رقم ودرېږي څوک یې ګر سره پوښتنه لا نه کوي هر وخت چې پر ودرېږي یا دی وخت دی ته په شرط کار داسې یو تجربه ناکه ماجد کې کښېنئ د سهار د لمانځه بعد چې سلام وګرځېدی د دغه بعده ورته ګوره هر سړی چې راځي پر ودرېږي تر هغه ساعته پورې چې لمر راخېږي بس یعنې داسې بلا هم پېښه شي چې تقریبا نیم دا سره وایي د دې لمر به د اسمان پر کنګرو دی اواره پرته یو سړی به راشه په پر کې نه یا وخت دی
د مازدیګر هغه دغه شي بیا په شرطي کار تاسې او تجربه ناکه وخت ورته کښېږدئ پام پر وکړئ جمع ورسره راځي به لمونځ به کوي به راځي به لمونځ به کوي به راځي به لمونځ به کوي بس در هغه وخته پورې چې خلک خلاصېږي دی نه در هغه وخت چې وخت خلاصېږي چې خلک خلاصېږي بس والله دا ټیم نه دی نو دا غفلت د وخته څه چې دی دې ته هم ساهون وایي او غفلت د زده کړې چې دی دا یې هم ساهون بولل کېږي چې زده کړه یې نه او غفلت د ادا چې دی دا هم ساهون بولل کېږي چې ادا یې نه کوي نو هغه لمونځ دی ته ورته وګوره خدای تعالی جل جلاله سبب د